السلام علیکم ملګرو. نن یو استاد یو داسې ناشنا کار کړی چې تاسو به هم حیران شئ ملګرو. آیا فیصله زه په تاسو باندې پرېږدمه چې یا د استاد له داسې پکار وو که نه و، د سټوډنټانو سره یو داسې کار کول پکار وو که نه و. تاسو په خپله سوچ وکئ چې نن سبا غربت دی، خو نن یو استاد یو داسې کارنامه کړله چې ټول خلک یې خفه کړی دی، د ماشومانو سره یو داسې زیاتی کړی دی. ملګرو سړی ډېر زیات خفه شي چې داسې زیاتی سړی ویني، د ظلم انتها ده ملګرو. یو داسې کار یې کړی دی. آیا تاسو داسې خپل ماشومانو سره کولی شئ چې د بل دغه سره کوئ؟ د غربت د وجې نه د ماشومانو ملګرو د ماشومانو سره یو داسې کار وکړو. ملګرو که مکمل ویډیو درته شریکومه ملګرو. داسې چې داسې ویډیو ښکاري دا یو سکول دی، په سکول کې ماشومانان تللي او د غربت د وجې نه د هغو غریبانو څه وو، چپل یې وو، د وس یې نه کېدو چې هغو څپلۍ اخیستې وی یا بوټان اخیستې وی. او ملګرو چې سکول ته ورغلي په اسامبلۍ ته، په اسامبلۍ کې ولاړ دي، چې کله اسامبلۍ شوې ده د هغه نه پس نو استاد راوباسل دي، وایي تاسو چپل ولې راوړلې؟ او په استاد چې دی نو د ټولو کم سټوډنټان چې وو ملګرو سیټ ته تاسو ته ښکاري، نو د ټولو لاس یې وهلی او د ټولو لاس یې مات کړی. آیا تاسو ته پته شته چې دا کول پکار وو که نه وو؟ یو استاد ته اجازت شته چې د ماشوم لاس ووهي یا یې ورسه ځګی مات کړي؟ که تاسو په کامنټ کې ضرور ولیکئ چې دا یې صحیح کړی دی او که نه یې دی کړی. زه خو ډېر زیات خفه کړم ځکه چې یو ظلم وشو، ماشوم چپل دروړل یا څپلۍ دروړې. خیر دی، تاسو ورته ناکام وکئ، غربت دی، تاسو د هر څه نه خبره یې، تاسو سټوډنټان یې، د سکول استادان یې، تاسو سټوډنټان دي، تاسو به دې خبرو نه خبر یئ چې دا غریب دی او دا مالدار دی، نو تاسو ولې یو داسې ترتیب کوئ چې یونیفارم د هغو برابرېږي. یو داسې خبره کار نه وي پکار چې تاسو هغه ووهئ او یو داسې کار ورسره وکړئ چې لاس او خپې پرې مات کړي. ملګرو تاسو د سیټ ته ویډیو کتی شو، دوی په خپله ډېر زیات خفه کړم او په کامنټ کې تاسو ووایئ چې آیا دا کار یې صحیح کړی دی او که نه یې دی کړی.